جنت جنت وطن غواړو. د چمتلې برېښنا خدماتو مدیریت له لوري پیرودونکو ته پر وخت د خدماتو وړاندې کول او د 14 میلیونه افغانیو څخه د زیاتو عوایدو راټولول. سند از شماست. دلته هر ورځ د سهار په 8:30 بجو کار پیلېږي او کارکوونکي هڅه کوي چې د ورځې په اوږدو کې د برېښنا پیرودونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. خدمات ما در کل توزیع میتر است به خود مشترکین جدید و اصلاح میترهایی که عوارض پیدا میکنه در ساحه به نوعهای مختلف، سوختن میتر یا مشکلات تکنیکی و فنی در چک لابراتوار اصلاح میکنیم. دوباره میتر جدید برای مشترکین نصب میشه تا از برق و برېښنا برابر شود. د دغه مدیریت اړوند پیرودونکي دوی ته د وړاندې کیدونکو خدماتو په اړه څه وایي؟ به خاطر همین کاری که داشتیم، به خاطر برق خود آمدیم، کارهای ما به سرعت صورت میگیره، کدام مشکلی در کارهای ما نیست. در خدمات مشتریان آمدیم به زون چمتله و کار ما الحمدلله بسیار به فوق العاده به شکل خوب با سرعت غیر قابل تصور پیش رفت. و همدې حال کې د چمتلې برېښنا خدماتو د مدیریت مسؤلین وایي چې د ساحې کې د برېښنا له ناقانونه کارونې د مخنیوي په مخه یې تیر یو کال کې 8000 میټرونه چک او کنټرول کړي دي. کوشش کردیم که 8000 میتری که در ساحه بدون سرخوش باز مانده تمام میترها را سرخوش کردیم و مثل مرولاک واری تا مردم از او استفاده نکنند. پر دې ټولو سربیره د 1614 نویو هستوګنیزو میټرونو او 14 نویو سوداګریزو میټرونو ویش له 0 څخه د زیاتو میټرونو نوي کول او د شاوخوا 10 سوداګریزو میټرونو نوي کول د چمتلې برېښنا خدماتو مدیریت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د یادونې ده چې تیر یو کال کې د چمتلې د برېښنا خدماتو مدیریت مسؤلینو او کارکوونکو له 14 میلیونه افغانیو څخه زیات عواید راټول کړي دي. زخمونه یې ګلونه شه زپر د یو رکشه